په لرغوني کندهار کې د سیاحتي سفرونو په لړ کې نن درته د کلالۍ پر هنر خبرې کوو. په دغه هنر د تاریخ، د دغه هنر د کارکوونکو او د دغه هنر د اهمیت په اړوند خبرې لرو. کلالي یا له خټو د اړینو وسایلو په ځانګړي ډول د لوښو جوړول یو داسې هنر دی چې ډېر لږ خلک یې لري. که څه هم په نننی عصر کې د ښیښه‌یي او اوسپنیزو لوښو د کارونو سره د خټینو لوښو بازار سوړ شوی، خو بیا هم ځینې خلک په خورا لیوالتیا له خټینو لوښو څخه ګټه اخلي. دوی وایي له یوې خوا یې د خوړو خوند ښه دی او له بلې خوا د پخوا وخت یادونه پرې تازه کوي. اوس هم ځینې کسان له خټو د لوښو په سازولو بوخت دي او له دې لارې خپل عاید ترلاسه کوي. حاجي صاحب د کلالۍ د هنر استاد دی. نن له ده سره د کلالۍ پر هنر خبرې کوو. حاجي صاحب ستړي مه شئ. ستړي مه شئ. زما نوم حاجي ظاهر. حاجي ظاهر، څومره وخت کېږي حاجي صاحب چې په د کلالۍ باندې کار کوي؟ خو زما د پلار د نیکه د ور نیکه څه دا کار. یعنې په ماشوموالي کې دې له چا زده کړی؟ د پلار څه. پلار مو هم کلال و؟ پلار هم کلال و، نیکه هم کلال و. مثال ډېر ښه. ستاسو دا کیسه فکر کوم اولادونه مو هم کوي؟ ګرده و اولادونه مو هم دغه کار کوي. نو دا اوس زموږ په طریق خپل کار دی. پلار د نیکه د ور نیکه نه و د دې خپلې کورې مو چې د وخت څه د دې دغه زاړه ځایونه دي د څو د ظاهرشاه د وخت سله نه، یعنې له پیل راهیسې تا تر اوسه کوم بل کار نه دی کړی؟ ټول کسب دغه کسب دی زموږ د ژمې دی که دوبی دی کار وخت دی. ډېر ښه. دلته کوم شیان جوړوئ؟ دلته نو هر شی جوړوو چې هر شی وغواړي هغه جوړوو، چې ګلدانۍ څه ونیسي، د منګیانو څه ونیسي. خو دا دې زموږ ستاسې په ملک کې خو دلته تو هم شی نشته چې اوس هر شی به جوړېدلی. اسرات شی نشته چې ښه ګیلاسونه به جوړېدی، چاینکې به جوړېدی. د پخوا څه هلته چې وګورې ډېر کمزوره دی. په دې کمزوره دی پخوا د رنګه شیان ډېر جوړېدل چې اوس د تاسې بیا ورپورته کړم هغه سباک
یعنې بازار یې اوس ډېر سره کمزور وینې پخوا دا د مستو دپاره جوړېدې مثال د وړو کاشین جوړېدي بل شی جوړېدي مثال داسې د غوړو دپاره به یې جوړول دا منګي پخوا خو نو دا ډبې مبې نه وې دا منګي کې بیا غوړي اچول داسې ګر شا داسې داسې رات دا خبرې چې کلالي دغه وخت څه دغه هغه وخت به نو د بازار غوړي نه و دا د غوا غوړي به پکې ګرده د غوا غوړي به و یا به دا زکان و یا به دا منګیان و په زرو زرو منګیان جوړېده د غوړو ده اوس هم چې موږ دلته ګورو دا ډېر منګي دي او یا دا خو لا ساده منګي چې هغه رنګه چې بیا زه تارو پورته کړم کورې ده وګورې هغه بیا جلا شانې پشکې کښه ته چې په دوې میاشتې په درې میاشتې نسي زده کولی خو زموږ لاس داسې سره مخته دی کله ترازو چې هر شی جوړی پر خپل اندازه خټکه شي او دا د حسابه څنګ ته ولاړ دی دا د خرڅوي جوړولی نسي د وخته سې خرڅوي اوس ته ګوره دلته په دا وختو کې دلته به وه امریکایان په هغه وختو کې د دا میچینو عکسونه بیا اخیستل زه کوچنی وم دغونې به هم کله دا هلک د هغو وختو سې اخیستل دا سړک سره دلته پرژې ګرده کورې وې یو نه سرای و نه دوکان و نه شی ګرده کورې وې دغه مځکې د شکاپر دروازې سره داخل سوی وی بیا زه در هغه اجاره به پر دا کورې وې اوس په دغه کارګاه کې تاسو څو نفر کار کوئ موږ په دې کارګاه کې 4 نفر ټول سره مثال زامن او یا مثال دوه شاګردان دي کار کوي دا یو زما زوی دی دغه هنر مو بل چاته ور انتقال کړی ډېر ولې نه دی ورچنج کالو چارې اوس زموږ د پلار د نیکه څه په زرو شاګردان یې د لاس وتلي خلک څنګه دلچسپي ښیي چې راشي دلته کار وکړي تاسو نه کار زده کړي کار خو ډېر ښه دی چې زده یې کړي اوس ته ګور زموږ په کار کې خو دلته داسې شی دی اوس ما پاکستان کې جوړول دا ګرده ګلدانۍ مې جوړولې د ګلان مې پر مشلول ورې به دغسې دارې ونه پرته بیا 1500 1600 1700 تنخواه ورکړل چې ما زیاته را زده کړه دا یو ګل ما زې په دا کنجۍ به یې کښېښه او ګل د اوس مثال ګلدانۍ به یې کړه دا لا اووه روجې خوا اچولې د حاجي صاحب دلته یو څو کارونه دي نه په دې کې مثلا دا د ګلدانیو جوړول په دې کې د لاس ته لګول د ګلانو نقاشي کول ګرده پسته پکې راځي دا ټوله پکې کول هر شی پکې راځي چې ته یو شی وغواړې هغه پکې راځي یعنې دا ټوله تاسو بیا اول خو نو خټه لنجېږي مثال شی جوړ شو بیا وچ شو بیا استر ورکول کېږي بیا د استره بعده بیا رنګ ورکول کېږي بیا کورې تولیږي خټه یې څومره وخت کې پخېږي خټه نو یوه شپه خورې چې مثال یوه شپه به دا پرتای کله خمیر نه چې هلته دا د لوټو موټې ګرده ویلې سي کله خمیر چې دی ګرده داسې سره دغسې دا روغني ده یا ساده شیان چې دا ګرده رنګات ده دا څو هغه ده نه دا څو منزله شیان پکې ایښي دا 3 منزله ځینې واړه دي ځینې غټ وره د سوینې کتار موږ داسې ورته وایي 3 کتاره ده انشاءالله سهار اور کې بس 1 بجې ته فارغه ډېر دا ما چې استاد وویله زموږ په ملک کې دلته نه ماشین شته نه شی شته هېڅ ګیلاسه ضرورت به نه و دلې به د چای ګیلاسونه پخېدی کله نه چې دا اوس په ګجرات کې پخېږي تقریبا ټول دا د خټو والو ګرده خټه ده په دې کې شی نشته بل